ډېر زیات لیټ شوم تقریبا چې 1 بجه ده ملګرو د شپې 1 بجه ده کیمرامین صاحب 1 بجه ده. سلامونه ملګرو شاهد مندوخیل یم جی زه پېښور ته لاړم څه پروګرام او ډېر زیات لیټ شوم تقریبا چې 1 بجه ده خیرآباد بازار کې دې ټایم کې موجود یم یو دکان والا دی جی دې ټایم کې کلاو دی او ډېر زیات متاثره شوم ته نه د سره به خبرې اترې کوو او ویډیو به سکپ کوئ نه ویډیو به راسره ګورئ چې څه وجه کېدای شي 1 بجه د دکان کلاو دی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. څنګه یې جی؟ خیر دی. تاسو ښه یې جی؟ شکر دی الله فضل دی. زه خو جی پېښور ته لاړم 1 بجې ده تقریبا کیمرامین صاحب به تاسو ته هم ښایي ګړۍ کې 1 بجې ده جی او تاسو دکان کلاو دی. څه وجه داسې کېدای شي کور کې مو څوک نه پرېږدي مرور یې د کور نه څه وجه کېدای شي؟ مرورتیا خبره خو نه ده شاید وایي خبره دا ده چې ټوله رسکار نو دغه پورې ناست وو چې چاته کې څه ګاهک راشي او تر اوسه پورې موږ انتظار کوو او ګاهک شته دی نه دکاندارۍ حالات هم ډېر زیات خراب دي شته سرمایه چې کومه ده د خلکو رانه یوړه او اوس زه ډېر زیات قرضدار یم د مهنګایي په دور کې او سیزونه هم ګران شول او ډېر زیات تاوانونه هم وکړل نو دغې د وجه. ښه جي څه وجه داسې کېدای شي چې تاسو کاروبار خراب کړو؟ څه وجه خو به وي کور مسله نشته دی تاسو وایي چې کاروبار خراب کړو څه وجه ده جي؟ داسې کار دی شاید به چې دا غوړي چې کوم نو موږ 150 روپۍ کیلو واخیستل ټیک شو جي 160 کې به مو سیل کولو او دغه غوړي چې کم دی نو بیا تقریبا هفته 2 پس موږ 200 کې واخیستل نو اضافي 40 روپۍ چې کم دی نو موږ جیب نه بیا واچولې نو بیا هغې نه پس چې کم دی نو 210 کې به مو سیل کولو بیا چې دی نو دا غوړي موږ 250 کې واخیستې نو بیا دغه شانتې چې دی نو موږ خپله سرمایه چې ده ورو کمېده او څه کار داسې وشو چې خلکو به موږ سره کاتې وې بس هغوی پیسې رانه یوړې وتښتېدې او اوس اډو دې خو اډو راځي نه او دغې ته ناست یو او تاسو زموږ د دکان حالات په ګورئ چې ټول المارۍ هم خالي دي او بس زه خپل محنت کوو لګیا یو او کوشش کوو لګیا یو چې یاره دا کاروبار مو لږ ښه شي او ټیم نه زیات ټیم ورکو لګي واځه ټیم کې تاسو وګورئ چې ټیم ډېر زیات ناوخته دی دغه زه 9 بجې 8 بجې ماشومان چې سکول ته ورسوم نو هغې نه پس بیا زه دکان ته راشم او تر دغه پورې ناست یو موږ وایو چې اوس به نن به کاروبار ښه شي سبا به ښه شي بله ورځ به ښه شي ورځ تر ورځه کاروبارونه خرابېږي لګیا دي. ښه دا راته ووایه چې تاسو کوم ځای سره تعلق ساتئ او د کوم ځای زه جهانګیر یم جي او تقریبا دې نه مخکې رور دکان کې زما پارټنري وه او رور سره به وم او اوس ځان ته ما دکان کړی دی او زه بیسکلي د جهانګیري یم. ملګرو یقینا چې ساړه ډېر زیات ما ته تاسو ګورئ رپېږم او د شپې 1 بجې دی جي او یقینا چې زه ته نه ډېر زیات متاثره شوم تاسو د خبرې واوردي. ښه نور څه پیغام یې ورکول غواړئ زما ملګري به ډېر وي تا به ګوري په سوشل میډیا باندې څه پیغام ورته ورکول غواړئ؟ زه خو وایم جي حاضر ټایم کې چې کوم دی نو وړوکی کاروبار تقریبا زما چې څومره ایکسپیرینس دی زه وایم چې 2025 پورې تقریبا دا ختمېدو واله ده او ختم به شي نو حکومت ته پکار دی چې داسې نوجوانانو ته لون ورکړي څه د هغه وکړي څه طریقه کار وکړي چې دوی بیا په خپلو خپو باندې ودرېږي کنې که دغه شانتې حالات شول نو ما غوندې که به ډېر دوکانداران چې کوم دی ډېر زیات په متاثره شي ولې چې ډېره زیاته مهنګایي ده زموږ بچي دي او شاته اخراجات ډېر زیات دي دغه شانتې بجلۍ بیلونه ګیس بیلونه هم ډېر زیات دي او اخراجات هم ډېر زیات دي ولې چې دا سیزونه مونږ خرڅو خو دا مونږ خپله یوز کوو ما خپله خورو هم دغې د وجه چې دی حکومت ته او د خلکو ته زه یم چې دغه شانتې لون ورکړي خاص کر کې پی کې حکومت ته به زه دا پیغام ورکوم چې داسې واړه دکانداران چې کم دي هغوی ته لون ورکړي او دوی خپله خپو باندې ودرېږي. ډېره زیاته مننه ملګرو تاسو د میسج هم واورېدو د شپې 1 بجې د جي ملګرو دا ویډیو رنګ سره شیر کړئ نورو ملګرو ته هم شیر کړئ چې پته ورته ولګي چې څومره مهنګایي ده او څومره حالات خراب دي جي پاکستان کې دا زموږ پاکستان نه جي او مشاهد مندوخیل ولې ته راکوي اجازت ښه د وباد بریالي اوسئ د لوی لافه